دغه می د افغانستان نوي پاچا شاه شجاع دراني ته وسپارل سو. خو شاه شجاع د غمي سره یو ځای بیرته هند ته راغی. دا وخت د هند امپراتور مهاراجا راج سنګ و. په دې وخت کې برټانیا پر هند حمله وکړه. تر کلونو جګړې وروسته دواړو هیوادونو په دې موافقه سول چې د سولې تړون وکړي. مهمه دا وه چې د کوهینور غمی د سولې د تړون یوه برخه وه. په دې تړون کې داسې لیکل سوي ول چې دا غمی به د لاهور د امپراتور راجت سنګ لخوا څخه برټانیا ته سپارل کیږي او بالاخره وسپارل سو چې تر اوسه پورې د برټانیا په ملکیت کې دی. اوس هندوان ځکه د دې غمی د بیرته سپارلو غوښتنه کوي چې دوی وایي د سولې د تړون پر مهال مهاراجا دلیپ سنګ لس کلن و او هغه شاید په دې خبر هم نه و چې دا تړون او لاسلیک د څه دپاره دی. هندوانو په بار بار د برټانیا څخه د دغه غمی د بیرته سپارلو غوښتنه کړې ده، خو د برټانیا حکومت دا غوښتنه بابیزه ګڼلې.